بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله. محترم لیدونکو، زموږ او ستاسو نن اخرنۍ مینیو د هوم روانه ده انشاءالله العزیز. ګورئ له موږ او تاسو سره هوم ریبن ده یا هوم ټیپ ده. په دې کې اخرنۍ مینیو له موږ او تاسو سره ایډیټینګ ده. صحیح سو. د ایډیټینګ اولنۍ اپشن له موږ او تاسو سره فایند ده. فایند په معنا د موندلو ده. صحیح ده. که تاسو وغواړئ چې په خپل ډاکومنټس یا فایل یا مکتوب کې یو لفظ ومومئ، مثلا زه غواړم چې دا لفظ ما څومره واره لیکلی او په کومو جملو کې ما لیکلی، نو په دې صورت کې بیا موږ او تاسو د فایند اپشن ته راځو. له فایند اپشنه څخه هغه تورې پیدا کولی سو. زه راځم مکتوب ته. مکتوب له موږ او تاسو سره هغه تیر مکتوب ده. په دې کې به زه صرف دلته خو له موږ او تاسو سره یوه صفحه ده. دا صفحه به زه کاپي کړم، دوې صفحې به موږ او تاسو ځینې جوړې کړو تر څو هغه مکتوب یو څه اوږد سي، نو به سر ورسره خلاص انشاءالله. ورته ګورئ، زه راځم له ما سره په مکتوب کې یو لفظ ده، د کمپیوټر لفظ ده. صحیح سو. لفظ د کمپیوټر ده. زه غواړم چې دا پیدا کړم او دا وګورم چې په کومو کومو جملو کې ما لیکلی او څو واره مې لیکلی، نو په اسانه توګه باندې موږ او تاسو د فایند له اپشنه څخه پیدا کولی سو. تاسو به راسئ د فایند اپشن ته کلیک ورکئ. په چپ لاس کې و تاسو ته نیویګیشن بار خلاصوي. صحیح سو. نیویګیشن بار. په دې ځای کې که تاسو وغواړئ چې موږ دغه لفظ ولیکو، لیکلی هم سوه. صحیح ده. لیکلی هم سوه. او که چیرته تاسو داسې وکئ، زه به دا کلوز کړم، را بسم کوم لفظ چې زه غواړم چې ما ته فایند اپشن کې هغه پیدا کړي، نو تاسو دی وکئ، پر هغه لفظ باندې ډبل کلیک ووهئ تر څو هغه لفظ انتخاب سي. اوس به راسئ د فایند اپشن ته. ګورئ چې څنګه م د فایند اپشن کلیک کړم، دغه لفظ د نیویګیشن بار په خپله ور اخلي. کوم لفظ چې تاسو انتخاب کړی و هغه د نیویګیشن بار په خپله دا لفظ اخلي. اوس به تاسو ته دغه ستاسو د مکتوب چې دغه لفظ تاسو لیکلی څو واره م لیکلی، دا تمام درته هایلایټوي. صحیح ده. تر څو ښه واضح سي. ګورئ په دې صفحه کې څو واره راغلی، تقریبا هغه د 6 واره راغلی. صحیح ده. بلکې 6 و 8 واره راغلی. همدغه شانته لاندې صفحې ته راځو. په هغه تمامو صفحاتو کې چې دغه لفظ د کمپیوټر ده هغه یې تاسو ته واضح کړه. صحیح ده. او دغسې تاسو د چپ سایډ ته وګورئ. په دې چپ سایډ کې له موږ او تاسو سره د نیویګیشن پټۍ کې د نیویګیشن بار کې له موږ او تاسو سره دغه جملې هم دغه کړي دي. ګورئ دا هغه جملې دي چېرته چې دغه لفظ کې راغلی. ګورئ دا چې دا څنګه تاسو کلیک ورکوئ، هغه جمله له هغه لفظ، بلکې هغه لفظ انتخاب کړي، یعنې په کومه جمله کې چې تا دغه لفظ لیکلی هغه لفظ انتخابوي. له دې خوا زه مثلا فرض کړئ دا ده. صحیح ده. همدغه ده. همداسې بل لفظ ده. صحیح سو. د نیویګیشن پټۍ کې موږ او تاسو ته تمام معلومات د دې لفظ په حواله باندې راکوي. او بیا دلته راشئ چې مثلا 18 ځایه لیکل سوي، که تاسو ورته وګورئ 5 of 18 میچز چې ورته لیکلی ده. صحیح ده. یعنې ته پر 5م ځای باندې یې له 18 ځایو څخه دغه لفظ د کمپیوټر له موږ او تاسو سره په مکتوب کې 18 وارې راغلی، زه پر 5م لفظ باندې د کمپیوټر ولاړ یم. صحیح ده. دا تاسو ته تمام معلومات درکوي. صحیح سو. د فایند په اپشن کې موږ او تاسو صرف دا کار کولی سو که چیرته د خپل مکتوب یو خاص لفظ پیدا کول غواړو یا په هغه کې یو خاص جمله. ګورئ که جمله ستاسو په ذهن کې نه درتله، په هغه صورت کې بیا تاسو د هغې جملې یو لفظ به په ذهن کې درځي، تاسو هغه یو لفظ هم نیویګیشن بار کې لیکلی سوی، سرچولی سوی. صحیح سو. له فایند اپشنه څخه موږ او تاسو دا کار اخلو. دغه رقم ته د ریپلیس اپشن ده. د ریپلیس اپشن به انشاءالله العزیز په دې را روانه ویډیو کې د هغه وضاحت وکړو چې ریپلیس بیا موږ او تاسو څرنګه کولی سو. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.